السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د منګول امپایر غ سرحدات د خوارزمي سلطنت سره وجنګېدل، کوم چې مسلمانانو یو حکومت و. خوارزمي سلطنت هله وجود ته راغی کله چې سلجوقیان کمزوري شو. د دې سلطنت بنیادي ښودونکی انسان سلطان علاءالدین محمد الخوارزمي و. د ده په دې سلطنت کې د ایران او افغانستان ډېرې علاقې شاملې وي. یعنې دی یو طاقتور مسلم حکمران او د خپل ځان ته د اسکندر لقب ورکړی و. ویلی کېږي چې څه علماو ده ته خیري هم کړې وي او د هغې په نتیجه کې الله سبحانه وتعالی په ده باندې چنګیز خان د یو عذاب په صورت کې مسلط کړی و. لیکن چنګیز خان په ده باندې حمله ولې کړې وه. نو قصه دا د ملګرو چې چنګیز خان کله په چین باندې قبضه وکړله نو د هغې ټول تجارت او مالونه د ده په قبضه کې راغلل. چنګیز خان دا غوښتله چې نور حکمرانانو سره تجارتي معاهدې وکړي او خپل سلطنت معیشي لحاظ سره برابر کړي. دې دپاره د یو خط راولېږو سلطان علاءالدین ته او هغه ته یې د تجارت پیشکش وکړو. نو سلطان علاءالدین دا پیشکش قبول کو او هغه ته یې د خط مثبت جواب ورکړو. دې نه بعد چنګیز خان د تاجرانو یو غټه قافله راولېږله خوارزمي سلطنت ته. نو کله چې دوی دې ځای ته راداخل شو نو د اترار علاقې گورنر په دې تاجرانو باندې د جاسوسۍ الزام ولګو. بعضې مورخین ویلي دي چې د اترار دی گورنر د دې تاجرانو سره څه مالونه لیدلي وو او د هغې لالچ په خپل زړه کې پیدا شوی و. نو دې وجې نه هغه د الزام ولګو. د سلطان علاءالدین د خط ولیږو او هغه نه اجازت طلب کو چې دوی له سزا ورکړي. نو سلطان علاءالدین دله اجازت ورکو. دې نه بعد دا گورنر راولګېدو او دا ټول تاجران یې د خپل توري په نښه وګرځول. نو په دې فیصلې سره سلطان علاءالدین د خپلې زندګۍ د یوې غټې غلطۍ سره مخامخ شو او دا داسې غلطي وه چې د ده د زندګۍ هغه ټول محنتونه یې د ځان سره فنا کړل. نو کله چې چنګیز خان ته دا خبر راورسېدو نو ظاهره خبره ده چې هغه په شدید غصه کې راغی او سلطان علاءالدین ته یې 3 کسان راولېږل. د هغه دا مطالبه وکړله چې دا کار خو یا ستا په رضا شوی دی یا ستا د رضا نه بغیر. نو که ستا په رضا شوی نو بیا موږ ته ووایه چې ستا سره مخامخ مقابله وکړو او که نه ستا د اجازه نه بغیر چا دا کار کړی وي نو دغه کس موږ ته حواله کړه چې موږ د هغه نه خپل بدل واخلو. لیکن په ضد د دې چې سلطان دا خبر په صلحې سره حل کړی وی هغه راولګېدو او په دې 3 کسانو کې دا یو ووجو. د دې 2 کسانو یې سرونه وخرول او دوی چنګیز خان ته ولېږل. نو د سلطان علاءالدین یو ښکاره د جنګ اعلان و چې چنګیز خان ته یې وکړو. د دې بدترین رد عمل د وجې نه چنګیز خان سلطان علاءالدین ته چیلنج ورکړو او دی ورته ووي چې زه ډېر زر په تا باندې حملې کولو والی یم. دې نه بعد چنګیز خان خپل لښکر څو حصو ته تقسیم کو. دوی په خوارزمي سلطنت باندې د حملې کولو دپاره راولېږل. د ټول اولني لښکر راغی او په اترار علاقې باندې حمله وکړله کوم ښار کې چې د ده تاجران وژلی شوي وو. نو دې ځای کې دوی ډېره تباهي خوره کړله او په ډېر تعداد کې دلته خلک ووژلی شو. نو په دې لښکر سره چنګیز خان دوکه ورکړله سلطان علاءالدین ته. هغه دا سوچ وکړو چې د منګولو ټول لښکر دغه دی کوم چې په اترار باندې حمله کړې ده. حالانکې د چنګیز خان د لښکر غټه حصه شاته را روانه وه په ده باندې د حملې کولو دپاره. نو دغه شان دې نه بعد د دویم لښکر په بلې علاقې باندې د حملې کولو دپاره ولېږلی شو. نو ملګرو د چنګیز خان لښکر د سلطان علاءالدین په مقابله کې ډېر کم و. لیکن دلته سلطان علاءالدین یوه غلطي وکړله او غلطي دا وه چې د خپل ټول لښکر سره د دشمن مقابله ونه کړله بلکې د دې په عکس باندې دی راولګېدو خپل فوج ډېرو حصو ته تقسیم کو او دی د مختلفو علاقو د حفاظت دپاره ولېږو. دې وجې نه چنګیز خان ته یو موقع میلاو شوه هغه د خپل غټ لښکر په زور سره په دې علاقو باندې حملې وکړلې. سلطان علاءالدین چې کله دشمن د حملې نه خبر شو نو دی د خپل فوج سره د دغه ښار د دفاع دپاره ورغی. خو په دې ټیم کې چنګیز خان د دوی نه شا طرف ته راتاو شو او سیده بخارا طرف ته متوجه شو. د بخارا څخه خلک بهر ته ووتل او د دشمن سره د مقابله هم وکړله لیکن دوی ناکامه شو او څو ورځې د محاصرې نه بعد چنګیز خان په بخارا باندې قبضه وکړله. بخارا باندې د قبضې کولو نه بعد منګول لښکر سمرقند ته متوجه شو او هلته دوی د ډېرو ورځو پورې دغه محاصره جاري وساتله. په دې دوران کې سلطان علاءالدین هم د دې ښار د دفاع دپاره راغی لیکن هغه ناکامه شو او بالاخر د سمرقند په شان یو قیمتي ښار هم د منګولو لاسته ورغی. چنګیز خان او د ده لښکرو د خپل عدد موافق ټول ښارونه په وینو وړنګول ابادو ته یې ورونه واچول. زنانه ماشومان او نوجوانان خپل غلامان کړل تر دې چې د سلطان علاءالدین ښځې او بچي هم د دوی په قبضه کې راغلي. نو چنګیز خان دغه زنانه په خپل فوج کې تقسیم کړي. مسلمانان په خپل تاریخ کې په اولني ځل باندې د یو ذلتامیز شکست سره مخامخ شو. سلطان علاءالدین خپل هغه خزانې بادشاهي او طاقت ټول وبیلل. د ده سره صرف 3 کسان باقي وو. یو پکې د ده زوی جلال الدین منکوبرتي و. دوی د دشمن نه یو ځای بل ځای پټېدل. بل طرف ته چنګیز خان سخت حکم جاري کړی و د سلطان علاءالدین په نیولو باندې. منګول همیشه د دوی په تلاش کې و. سلطان علاءالدین مسلسل خپل مقامات بدلول تر دې چې ډېر بحر اسود یوې جزیرې ته راورسېدو. نو سلطان علاءالدین د خپل زوی جلال الدین منکوبرتي او د نورو کسانو په مصاحبت کې دغه جزیره کې د خپل ژوند څه حصه تېره کړله. تاریخ کې راځي چې د ډېرې ولږې او پریشانۍ د وجې نه د سلطان دماغي حالت خراب شوی و. صحیح خبرې به یې هم نشوی کولی تر دې چې خپل ملګرو ته هم د ده پالل ډېر ګران شوي و. بالاخر څو ورځې بعد سلطان علاءالدین په دغه جزیره کې
د خپل غتخ او بادشاهي نه لري د غربت او فقر په حالت کې وفات شو تر دې چې کفن ورته هم نصیب نشو. ویل کېږي چې څو ورځې بعد منګول د په تعقب کې د جزیرې ته راورسېدل. نو دوی د سلطان د قبر نه راویستو او بدن ته ورله اور واچو او په دې سره د سلطان علاءالدین هغه قصه د همیشه لپاره ختمه شوله. د دې فتح نه بعد چنګیز خان خپل دوه زامنو له 20 یا 30 هزار لښکر ورکو. دوی نور زموږ ته ولېږل. دا لښکر د خوارزمي سلطنت نه بهر شو تر دې چې دوی د روس په ډیرو علاقو کې وګرځېدل او خپل رعب په دنیا باندې قائم کو. نو د دې لښکر د وجې نه ټولې دنیا د منګولو طاقت وپېژندو او د دوی غیره د ټولو خلکو په زړونو کې کېناستله. دې نه بعد چنګیز خان آخري حمله په ګورګنج ښار باندې وکړله. دا ډیر غټ ښار و. د ډیرو ورځو پورې دا ښار محاصره و، لیکن بیا وروسته د چنګیز خان زوی راغی او د شمال له طرفې په دې ښار باندې حمله وکړله. او دې نه بعد د دې ښار سره هغه څه وشو کوم چې د مخکنو ښارونو سره شوي وو. نو په دې ښار باندې د قبضې نه بعد ټول خوارزمي سلطنت د منګولو په قبضه کې راغی. لیکن د چنګیز خان د قبضه د اوسه پورې نامکمل وه او د هغې وجه دا وه چې د دې سلطنت یو جانشین د سلطان علاءالدین زوی جلال الدین خوارزمي لا ژوندی و. چنګیز خان خپل فل طاقت استعمال کو د په تلاش کې او بیا وروسته د دې دواړو د یو بل سره سخته مقابله هم وشوله. د جلال الدین خوارزمي تاریخ ډیر شاندار دی. دا سړی خیبر پښتونخوا ته هم راغلی و کوم چې د پاکستان یوه حصه ده او پښتانه پکې ډیر آباد دي. تاسو سوچ وکئ چې سلطان علاءالدین د خپل وعدې خلاف نه وی کړی، ظلم نه وی کړی. د په بغداد باندې د حملې نه ځان ساتلی وی، د نور مسلمانانو سره یې همدردي ساتلی وی. که نور څه نه وي نو کم از کم یوه ښه تذکره خو به یې وروسته خلکو ته پاتې شوی وی که نه. یاد ساتئ کم سړی چې خپلو ته سترګې سرې ساتي او غیرو سره نرمي کوي نو ذلت همیشه داسې خلکو په نصیب کې وي. نو ملګرو چنګیز خان په خپل مقصد کې کامیاب شو. د خوارزمي سلطنت ډېرې علاقې د منګولو په قبضه کې راغلي او د دې ځمکو بادشاه سلطان علاءالدین هم د دې دنیا نه رخصت شو. لیکن کله چې سلطان علاءالدین وفات شو نو د ده زوی جلال الدین خوارزمي د دغه جزیرې نه را روان شو. چونکې د اکثر ملګري افغانستان کې موجود په غزني علاقې کې راجمع شوي وو. دې وجې نه جلال الدین په تیزۍ سره غزني طرف ته متوجه شو. په لاره کې دوی له منګول مخې له ورغلل. نو جلال الدین د دوی نه ډېر خلک ووژل، بعضې قلعې دې قبضه کړي او مسلسل د خپل ځان په دفاع کې جنګونه کول تر دې چې دې غزني علاقې ته راورسېدو. په دې ټیم کې د ده یو وفادار جرنیل تیمور ملک هم په غټ تعداد کې فوجونه د ځان سره راویستل او دې ځای ته راغی. نو په دې ځای کې تقریبا د 15,000 پورې فوجیان د جلال الدین خوارزمي په قیادت کې راجمع شو. نو دا یو لوی بغاوت و چې د منګولو په خلاف شروع شو. جلال الدین سره د مقابلې لپاره چنګیز خان 30,000 پورې یو لښکر راولېږو. جلال الدین چې کله د منګولو د راتګ پته ولګېده نو هغه پیشقدمي وکړه او پروان علاقې ته راغی. د منګولو فوج هم دې ځای ته راورسېدو. دواړه لښکرې د یو بل سره مخامخ شوي. نو ملګرو دا میدان تنګ و، دواړو طرفونو ته غرونه وو او میدان داسې و چې منګول په هغې کې د جنګ کولو عادي نه و. یعنی میداني جنګ فوج او ماحول ټول داسې و چې د جلال الدین په طرف باندې و. نو بالاخره د دواړه لښکرې د یو بل سره مخامخ شوي او د جنګ ابتدا وشوه. نو جلال الدین خوارزمي د خپل خدر فوج ته امر وکړو. دوی مخې ته ورغلل او په دښمن باندې د غشو ګزارونه شروع کړل. دواړه طرفه لښکرو یو بل باندې ډېر غشي ورول، لیکن په دې کې د جلال الدین لښکر ته کامیابي میلاو شوه او د منګولو فوج ته کافي نقصان ورسېدو او دې نه بعد دوی شاته شو. نو لږ ساعت بعد منګول خپل ګس طرف ته موجود فوج راولېږو او دوی هم د غشو په صورت کې حمله وکړله. لیکن په دې حمله کې هم دوی ناکامه ښکاره کېدل. دې وجې نه د منګولو فوج په یو ځای باندې حمله وکړله او په دې ځای کې سخت جنګ شروع شو. منګول ډېر په بهادرۍ سره وجنګېدل او د ډېر وخته پورې دا جنګ جاري و. لیکن بالاخر په دې کې مسلمانانو ته فتح میلاو شوه او منګول فوج د میدان نه وتښتېدو. نو جلال الدین خوارزمي خپل فوج ته امر وکړو د دوی په نیولو باندې. نو دا خلک په دوی پسې د ډېر ځای پورې ورغلل او د منګولو نه ډېر کسان د قیدیانو په صورت کې راویستل. نو دا د مسلمانانو اولنۍ فتح وه او د چنګیز خان اولنۍ شکست و چې هغه ورسره مخامخ شو. جلال الدین خوارزمي د قیدیان ځان سره راویستل او په کلو کې چې څومره هم منګولو د لاسه غمزپري خلک وو نو هغوی ته یې حواله کړل. ویل کېږي چې دوی د قیدیان ډېر په دردناک مرګ سره ووژل تر دې چې د دوی په غوږونو کې میخونه ټکوالی شو. نو په دې طریقې سره به منګولو خلک ووژل او نن هم په هغه طریقې سره دوی خپل انجام ته ورسېدل. نو هغه جلال الدین کوم چې د منګولو د لاسه خپل سلطنت بیللی و نن یې هغوی د مرګ په سختو کې لیدل له خوشحالېدو. نو بل طرف ته کله چې چنګیز خان د خپل دې شکست نه خبر شو نو هغه په شدید غصه کې راغی. بل مسلمانان چې کله د دې فتح نه خبر شو نو هغوی کوم جذبه پیدا شوه او د هغوی په زړونو کې د ازادۍ امید پیدا شو. دې وجې نه د منګولو په خلاف ځای په ځای بغاوتونه شروع شو. په دې صورتحال سره چنګیز خان د قابونو بهر شو، د خپل ټول طاقت راجمع کو او په دې ژرفتارۍ سره د جلال الدین خوارزمي په تعقب کې ور روان شو. بل طرف ته جلال الدین د یو نقصان سره مخامخ شو او نقصان دا و چې دوی د منګول فوج نه کم غنیمتونه نیولي وو. نو په هغه غنیمتونو باندې د دوه جرنیلانو د هغوی اختلاف پیدا شو. جلال الدین په دې جګړه کې د یو جرنیل طرفداري وکړله
نو په دې سره د دویم جرنیل خفه شو، خپل 30,000 فوج د ځان سره کو او د جلال الدین د لښکر نه جدا شو. دا سوچ وکړئ ملګرو، مسلمانانو ته چې همیشه د اختلاف څومره نقصان رسولی دی، نو دومره بل یو شی هم نه دی. بل جلال الدین هم په دې ځای کې ناکامه شو. دې نه معلومیږي چې جلال الدین واقعي یو جنګي، بهادر او جوشیله نوجوان و، لیکن د لښکر په داخلي امورو باندې د څه تجربه نه وه او هغه بیا وروسته د لپاره د ناکامۍ سبب هم وګرځېدو. خلاصه دا د ملګرو چې چنګیز خان د خپل فوج سره ډېر په تیزۍ کې را روانو، په لاره کې به یې دمه هم نه کوله. بل طرف ته جلال الدین فوج ځان سره کو او د ځای نه روان شو. دې راتلو تر دې چې خیبر پښتونخوا ته را داخل شو. دې نه بعد مسلسل خپل سفر جاري ساتو تر دې چې کلاباغ ته راورسېدو، د دریای سیند خواته. جلال الدین په دې ځای کې دا نهر کراس کوو چې اچانک شا طرفه چنګیز خان د خپل فوج سره راورسېدو. ویل کېږي چې جلال الدین په دې ځای کې خپل ټول مالونه د نهر ته وغورځول او د منګولو سره مقابلې ته مخامخ شو. دواړه طرف ته صفونه برابر کړی شو او د جنگ ابتدا وشوه. چنګیز خان د خپل لښکر دواړه طرفونه خپل 2 زامنو له قیادت کې ورکړي وو او په منځ کې بخپله و. منګولو د حملې ابتدا وکړه او جلال الدین خپل ملګرو سره ښه مضبوطه دفاع شروع کړه. نو په دې ځای کې دومره سخت جنګ وشو چې منګول پکې ډېر نقصان سره مخامخ شو. نږدې و چې دوی له شکست ورکړی شوی وی، لیکن په دې وخت کې منګول ورو ورو د میدان نه شاته شو. نو په دې ځای کې مسلمانانو غلطي وکړه او دوی پسې مخې ته ورغلل. په دې ځای کې مسلمانان د هغه غر نه ډېره خوا شو کوم چې دوی د شا طرفه دفاع کوله. نو په دې سره د مسلمانانو هغه دفاعي حالت ډېر کمزوری شو. نو چنګیز خان د دې موقع نه فایده واخیستله او یو لښکر یې د غرونو نه شا طرف ته راولېږو. نو منګولو په مسلمانانو باندې د شا طرفه حمله وکړله او دا حمله دومره شدید وه چې ډېر لږ وخت کې د جلال الدین هغه ملګري ووژلی شو، تر دې چې دغه وفادار جرنیل تیمور ملیک هم دلته ووژلی شو. جلال الدین خپل کوشش وکړو، لیکن کله چې دا اکثر ملګري ووژلی شو نو د باقي ملګري د ځان سره کړل، یو اوچت ځای ته وختو او هغه ځای نه یې دریای سیند ته ورټوپ کو. چنګیز خان یو طرف ته ولاړو او دا حالات یې لیدل. منګول فوج اراده وکړله چې دوی هم دې دریاب ته ورکوز شي، لیکن چنګیز خان دوی منع کړل. ویل کېږي چې کله چنګیز خان د جلال الدین خوارزمي نه بهادري ولیدله نو د هغه صفت یې وکړو او دا یې وویل چې جلال الدین یو بهادر انسان دی او دی د دې حقدار و چې دته یو بهادر پلار میلاو شوی وی. حاصل دا دی ملګرو چې دا بغاوت چنګیز خان ختم کو او بیا دې ځای نه واپس لاړو چین ته. هلته یو بغاوت شروع د هغې د ختمولو دپاره. چنګیز خان د چین د بغاوت په یو کال کې ختم کو، لیکن په دې دوران کې یو غشی د په زنګون کې ولګېدو او هغې د وجې نه دی بیمار شو. داسې هم ویلی کېږي چې دی یو ځل ښکار کوو او د اس نه غورځېدلی و، خو به هر حال د دې زخم د وجې نه دی ډېر سخت بیمار شوی و او بالاخر چنګیز خان په 1227 میلادي کې وفات شو د 80 کالو په عمر کې. مرګ نه بعد د تدفین هم ډېر په ناشنا طریقې سره وشو. وایي دی چې کله ښخ کړی شو نو 800 شهسواران په دې ځای کې وګرځېدل، دې لپاره چې د قبر د نشان ختم شي او دې نه وروسته بیا د شهسواران ټول ووژلی شو او دې نه بعد دغه کسان هم قتل کړی شو. ویلی کېږي چې د اوبو یو نهر هم دې طرف ته راړولی شوی و. نو هم دا وجه ده چې د چنګیز خان قبر اوسه پورې نامعلومه دی. چنګیز خان په خپل ژوند کې د 40 میلیون نه زیات خلک وژلي وو. د دې انسان ژوند هم د قتل او مرګ هم د خلکو لپاره قتل والا ثابت شو. هر چې جلال الدین هغه خپل شکست نه بعد لاهور ته راغی او دلته 2 کاله تیر کړل. دې نه بعد دوباره خپل وطن ته راغی او دې ځای کې د جنګونو بیا جاري شو د منګولو سره. جلال الدین په دغه وخت کې مسلم حکمرانان د خطونه ولیږل، هغوی نه د امداد طلب وکړو د منګولو په خلاف، لیکن په دغه وخت کې د مسلمانانو په زړونو کې د منګولو نه دومره یره پرېوتې وه چې یو کس هم د دې امداد ته نه تیارېدو، لیکن د خپل کوشش جاري وساتو او بالاخر د آخري معرکه د منګولو سره وشوه د شام سره خواته دیاري بکر په علاقې کې. دلته ډېر خپل آخري شکست سره مخامخ شو او دې نه بعد جلال الدین داسې فنا شو چې اډو تذکرې ختمه شوه. جلال الدین خوارزمي د مرګ باره کې ډېر تاریخي روایات دي. بعضې مورخین وایي چې د شکست نه بعد د جنګونه پرېښودل، یو درویش د ځانه جوړ کو او یو ځای کې به اوسېدو. بعضې خلک وایي چې نه، د دې شکست نه بعد یو دریاب ته ورټوپ کړي وو او هلته غرق شوی و. او دریم روایت پکې دا دی چې دې خوشي علاقې ته لاړو نو هلته یو کس د ده سره میلاو شو، په ښکارۍ د ده سره ډېر ښه خبرې وکړې او د ده مېلمستوب هم وکړو، لیکن کله چې دې د غفلت په حالت کې ولیدو نو دې یې قتل کو. لیکن مورخین چې دې ته په ښه نظر سره ګوري نو د هغې وجه هم دا ده چې دا اکثر جنګونه د منګولو سره یا حشاشینو سره شوي دي. هر چې چنګیز خان دی نو د ده د مرګ نه بعد منګول سلطنت د ده په زامنو کې تقسیم شو. دې نه وروسته د زامنو خپلې حملې جاري وساتلې او دا سلطنت یې نور هم فراخه کو. په دوی کې وروسته بیا هلاکو خان کوم چې د چنګیز خان وصی و، دې راغی په بغداد باندې حمله وکړله او ډېر زیات ظلمونه یې وکړل، لیکن د الله قدرت ته ګوره چې بیا یو زمانه داسې راغله چې په هغې کې د منګول په ډېر تعداد کې مسلمانان شو او اسلام یې قبول کو. دوی په خپل علاقو کې اسلام نافذ کو او دوی د لاسه الله خپل دین خور کو. منګولو د ظلم انتها د 2 مسلمانانو په لاس سره الله کړي و ملګرو. یو پکې د مصر مملوک سلطنت بادشاه و او دویم پکې یو عالم و د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په نوم باندې.
نو ملګرو د دې ځای پورې د چنګیز خان تاریخ ختم شو. دینه بعد بیا منګول د زوال سره څنګه مخامخ شو. نو که ستاسو خوښه وي په دې به بحث وکړو، او که دا نه وي نو انشاءالله هم به کوشش کوو چې داسې یو موضوع تاسو ته وړاندې کړو چې په هغې کې تاسو ته فایده وي.